بسم الله الرحمن الرحیم. راشد خان نور افغانستان ته نشي تللی او بندیز پرې لګېدلی. راشد خان د شخصي عقدې له مخې د کرکټ له شلوریزو سیالیو د لوبډلمشۍ څخه لرې شوی دی. دوه هغه پوښتنې دي، دوه هغه خبرې دي چې دا څو ورځې په سوشل میډیا کې اوړي راوړي. د کرکټ یو شمېر د ورزش خبریالان وایي چې راشد خان باندې بندیز نه دی لګېدلی، بلکې راشد خان ته ویل سوي دي چې هر وخت تاسې افغانستان ته راغلی نو حکومت ته مجبوره سئ چې د ځینو پوښتنو ځوابونه ووایي. دا پوښتنې به د هغه موضوع په اړه دي وایي چې کله په هالنډ کې د راشد خان میرمن په لومړي ځل ښکاره سوله. د کرکټ بورډ یو پخوانی غړی نصیر یاسیني بیا وایي چې راشد خان باندې بندیز لګېدلی دی او اجازه نه لري چې افغانستان ته ولاړ شي او دغه بندیز ورباندې د انس حقاني له لورې لګېدلی. دا کلیپ را سره واورئ، بعد د هغې نه بیا لنډه خبره کوو. انس حقاني ته به زه خپله زما خبرې اوري یا چې دې واوري چې دغه کار چې پخوا کوم فرعونانو کړی دی چې ته دومره فرعونت کې دا ډېره بده خبره ده چې ته یو لوبغاړي ته وایې چې بیا افغانستان ته نشي راتلی، ته نور نشي راتلی. ده ته مې ویلي دي زه یوه پوښتنه کوم یاسیني صاحب، دا خبره اوس څومره دقیقه ده؟ تاسو څه سورس منبع لرئ، څه پروف د دې خبرې لپاره؟ ځکه دا خبره ډېری خلک کوي خو د دې خبرې ثابتول هم یو څه سخت دي که نه؟ سهل خان لکه دا ته چې ما ته ښاغلی نصیر یاسیني د کرکټ بورډ پخوانی غړی پاتې سوی دی. د په یو لایف کې دا تور ولګو چې انس حقاني په راشد خان باندې بندیز لګولی چې افغانستان ته نشي راتللی. هممهاله دلته یو ډېره مهمه خبره دا ده چې ډېری خلک بیا په دې باور دي چې افغانستان کې اوس کرکټ ده او افغانستان لوبډله چې تر اوسه پورې پاتې ده، افغانستان کرکټ بورډ پاتې دی، دا د انس حقاني برکت دی. تر ډېره پورې ډېر خلک بیا په ده باندې هم باور دي. خو تر اوسه پورې نه راشد خان نه حکومت نه هم کرکټ بورډ په دې اړه کوم رسمي خبره کړې ده. په ورته وخت کې بیا د راشد خان د کورنۍ غړی د راشد خان خپل ورور مشر ورور یې بیګا په یوه لایف خپرونه کې وویلې چې دغه اوازې چې په سوشل میډیا باندې خپرې دي دا مطلق دروغ دي او راشد خان ته تر اوسه پورې هیڅ چا نه دي ویلي چې افغانستان ته راشي یا رانشي، یا درنه پوښتنه کیږي یا نه کیږي، یا در باندې بندیز نه ده. دغه ټولې خبرې رد کړلې او دا فقط د سوشل میډیا افواهات وګڼل. اوس تاسې په دې اړه نظر څه دی چې آیا راشد خان باندې به رښتیا هم بندیز لګېدلی وي؟